خاکی پایت سرمه چشمان من، خاکی پایت سرمه چشمان من، مقدمت بر دیده حیران من، مقدمت بر دیده حیران من، شه سواری انبیا فخر رسول، آستانت کعبه ایمان من، آستانت کعبه. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو او قدرمنو دوستانو، السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. د ژمي موسم ده، یخ ده، هواوی سړې دي، واورې دي، چکړې دي. په وطن کې په کلیوالي سیمو کې خلک زیاتره د پښو له چاودو، د لاسونو له چاودو کړېږي. غواړم په دې هکله باندې یو کورنۍ مشوره او طریقه در سره شریکه کړم. نسخه په دې ډول باندې ده: د زیتون تیل 3 کاچوغې یا 4 کاچوغې، واسلین 3 کاچوغې یا 4 کاچوغې، ګریس 3 کاچوغې یا 4 کاچوغې. دا 3 واړه برابر سره ګډ کړئ، په یو بوتل کې واچوئ او هر ماخوستن چاودې پیغوړې کړئ، که د پښو وي که د لاسونو وي، او د پلاستیک تیلې ور واغوندئ. د پلاستیک کڅوړه که پښو کې چاودي که په لاسونو کې چاودي، دا ور واغوندئ او ورباندې وتړئ. سهار چې راپورته سواسئ، اوبه به ګرمې کړئ، 1-2 کاچوغې به مالګه ور واچوئ او دومره به یې ګرمې کړئ چې انسان نه پې سوځي، چې بدن نه پې سوځي. په هغو کې به پښې کېږدئ، 10 دقیقې یا 15 دقیقې وروسته به پښې راوکاږئ او وبېګروئ، صفا به یې کړئ. په ډبره باندې په کومه طریقه چې تاسې ته اسانه وي، له پښو چې به هغه چرک یا هغه وچ سوی په سخت پستوکی هغه به ترې لرې کړئ، وبېګروئ په دومره اندازه باندې ځان زخمي نه کړئ، چې پستوکی زخمي نه کړئ. له هغه وروسته به پښې وچ کړئ، د زیتون په تیلو باندې به یې غوړې کړئ او جورابې به پښو کړئ. د ورځې په مهال باندې به جورابې او پلاستیکي کلوشي یا بوټونه هغه به پښو کوئ. غرمه به بیا پښې غوړې کړئ، بیا به جورابې واغوندئ او په بوټو کې به ګرځئ. ماخوستن به بیا هماغه د تېرې شپې طریقه بیا تکرار کړئ. هغه ملهم به پرې ولګوئ چې هغه جوړ کړي دي، پلاستیکي کڅوړې به ور واغوندئ او تر سهاره پورې. سهار به بیا اوبه ورته تودې کړئ، بیا به مالګه ور واچوئ، پښې به کېږدئ چې کوم سخت پوست پاتې نوي لرې سوی هغه به بیا خیشت شي. 15 دقیقې وروسته بیا یې وګروئ، صفا یې کړئ. تر هغه وخت پورې دا نسخه تطبیق او عملي کړئ تر څو پورې چې چاودې مکملې جوړېږي او پښې هم پستې شي. دا په لاسونو هم لګولی شئ، په څنګلو هم لګولی شئ، په سترګیو باندې چا دا چاودې راوخیږي هغه هم لګولی شئ. خو دا داسې پلاستیک به ور اغوندئ تر څو پورې هغه ښه خیشت شي، خوله وکړي او سهار به بیا په اوبو کې، په ګرمو اوبو کې نیسئ او بیا به یې صفا کوئ، ګروئ به یې. انشاءالله تعالی چې د چاودو تکلیف به هم ختم شي. دا په یاد ساتئ چې کله هم بې جورابو او بې پلاستیکي بوټونو مه ګرځئ، چپلې به نه پښو کوئ. صحیح ده. انشاءالله تعالی د خپل صحت خیال ساتئ. که ماشومان دي، که بوډاګان دي، که میرمنې دي، که هلکان دي، که نجونې دي، ټول دي دا د چاودو لپاره هم دغه استعمالوي. دویمه خبره مې دا درته کوله چې د مخ باندې سپین بونې راخیږي. د یخ په موسم کې په مخ باندې سپین ټاپې جوړېږي، پټو کې اړوي. د دې لپاره بهترین شی، ګټور شی ګلیسرین دی. ګلیسرین په دواخانو کې خرڅېږي، هغه واخلئ، هغه پې لګوئ. انشاءالله تعالی چې د مخ سپین داغونه به هم ختم کړي. که دعاګانو کې مې یاد ساتئ، الله تعالی هم له هر ډول رنځونو وساته. زه د تاسې مخلص او خواخوږی مولوي قدوسي له کراچۍ خبرې کوم. والسلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. خاکی پایت سرمه چشمان من، شه سواری انبیا فخر رسول، آستانت کعبه ایمان من، شه سواری انبیا فخر رسول، آستانت کعبه ایمان من،
آسوتاند کعبه ایمان من، آسوتاند کعبه ایمان من، آسوتاند کعبه